یوش پد اللہ پلار کی تیرول خیر من الدنیا وما علیہا دنیا و سچ بدی دنیا باندی دی دی ټول لدا یوش پا بہتر دا اللہ پلار کی پا جہاد کی تیرہ کی وموضع صوت احدکم من الجنہ خیر من الدنیا وما علیہا او دزمکی دا جنت زمکا دا جنت چی یو چابک زمکا شی اگا دا ټولی دنیا نا بہتر دا اصل زمکا خود دا جنت زمکا دا والروحتو يروح على عبد في سبيل الله او الغدوة خير من الدنيا وما عليها او دا سحر سے عیسیٰ یا دا شپی دا ماخام سے عیسیٰ دا اللہ تعالیٰ بلا کی بمیدان جہاد کی تیرول دا دنیا و سچ دا دنیا دا پاس و پکی دا غیر طولنا بہتر دا دمر الوی کار دے جہاد کے لگ وقت تیرول بل حدیث مبارک کی رازی نبی السلام فرمائی من رابطا یوما و لیلتا فی سبیل اللہ کان لہو اجر صیام شہر مقیما وی چاچی دا اللہ تعالیٰ پلار کی پا میدان جہاد کی یو رز یا یوش پا تیرکا یا یوش پا یورد تیرکا نوی دل بخد پاک دمر اجر ورکی لکا سڑے چی بخپل کلی لکا کی او یوم یاش روجیونی سی دمر اجر بولا اللہ تعالیٰ ورکی ومن مات مرابطا اجری لہو مثل ذالک الاجر او چاچی کافر تا تیاری کری وی میدان جہاد کی ولاڑی او دے مرشو نو نبی السلام فرمائی دا اجر با بیام جاری بی دا مرگ نپستا و اجری علیہ من الرزق او درب اللہ تعالیٰ پا قبر کی رزق مورکئی و امین من الفتان او دے دا فتنون محفوظ شو دمر علی اجر دے یو بل حدیث مبارک کی رازی نبی السلام فرمائی کل میت یختم علی عمله الا الذي مات مرابطا فی سبیل اللہ ہر سڑی پا عمل بانے چکل آغا مرشی مہر وار باندیو لگی مہر بیو لگی چی پاس دا سالے مر عمل نامے بن شی مہر وار باندیو لگی الا المرابط فی سبیل اللہ حکم سڑی چی دا اللہ تعالیٰ پلار کی تیاری کڑے اوپے کی شہید چیوی وَفَإِنَّهُ يَنْمِي لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِدَّتَ بَدَ قیامت پوری دا پا عمل نامہ کی نیک عمل لکلے کی گی بل وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبَرِ عجیبہ خبر دا حدیث مبارک تے چی دا سڑے و دا قبر دا فتنی نم محفوظی اس پا دی حدیث صفا پتہ لگی دا کہ دا قبر دا فتنی نزان محفوظ کے نو جہاد للار شا جہاد زبردست شیر یو بل حدیث مبارک کی رازی امام نسائی رحمہ اللہ ذکر کرے دے رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فی واسواہ من المنازل چی پا بلزے کی زر ارزی تیرے کی او پا میدان جہاد کی دی یو ارز تیرہ کا ستا دا یو ارز دا غزر ارزنا بہتر دا نزکا اللہ فرمائی ورابطو او تاسو پا میدان جہاد کی مضبوط ادرے گئے تیارے و قیدہ کافر دا پارا یو بل حدیث مبارک کی رازی نبی السلام فرمائی اے جہاد لخو نشد لے جہاد لخو منقسم نشد لے سے یریگو او سو نو سا مسلی دی تو جہاد لخوزم نشد لے دا کم ثواب جے میدان جہاد کی ملاوی گی دا ببل سے کی نشی ملاوی دے شی حدیث مبارک کی رازی نبی السلام فرمائی الا اخبرکم بما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات صحابہ و مسلمانوں اخشی خبر دا در نکما چے پکم سر اللہ گناہونا معاف کے و درجات ورسر اوچتائی صحابہ ہوئی جی خبر را کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسباغ الوضوء علی المکارہ دا اودس چکم ضرور دی پدیبانے صحیح طریقی سا اودس کو دانا چی اودس لگین او دروز او بس پاس منزو کا صحیح طریقی سا خبر آور لاس پلاس باندے راکا گا مخ باندے بہترین طریقی سر لاس راکا گا چی کلی طریقی سر اودسو سی کہ گیر دیوی گیر کی خلالو کا گتو کی خلالو کا خوخ پودس باندے والا مسواکو کا صحیح طریقی سر اسباغ الوضوء پس صحیح طریقی سر چی اودس کے وکثرت الخطاء الى المساجد او جماعت تا چی ڈیر قدمون اخلی یو سرے جسو ملری نرازی دم ربط زیاد ثواب ملاوی گی و انتظار الصلاة بعد الصلاة او دا یو مز نپستا بل مز پا انتظار کے ناستا نبی زمان فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط و دا تڑل دا اللہ پلار کی دی دا تڑل دا اللہ پلار کی دا تڑل دا اللہ پلار کی دی یعنی سمر اجر چی تا تا آغا خپل زان یا خپل
اوخیا سوارلای د الله په لار کې اسارولو کې اول ته پسوکې کولو باندې ملاويږي دومره اجر بتا ته پخکلی او 10 ملاويږي دومره اجر بتا ته مسجد ته فراتګ ملاويږي او دومره اجر بتا ته د موس په انتظار باندې ملاويږي او چې خلکو پکور کې جمع شروع کړو دا اجر بده څنګه ملاويږي جمعتون بر سره نه پرې ہدایت ساتي نو الله فرمای ورابطو او تاسو تیارې وکړئ